سلامونه دوستانو، هیله د روغ جوړ او صحتمند به وئ. څنګه کولی شو په بایبیټ صرافۍ کې $26 بالکل وړیا او مفته ترلاسه کړو. بالکل د ثبوت سره زه به ویډیو کې ترلاسه کوم هم او تاسو ته به ښیم. په دغه کې دوستانو $4 رسیدي، هغه تاسو کولی شئ نقد کړئ موبایل ته یا ایزي لوډ کړئ، یعنې د نقدولو وړ دي. $2 تاسو ته د فیوچر ټریډ لپاره درکوي او پاتې $60 تاسو ته یو کوپون درکوي چې د فیوچر فیس لپاره کاریږي. نو راځئ ویډیو تر پایه وګورئ. ستاسو په مخ کې به زه دغه ډالر ترلاسه کړم او خپل موبایل ته هم ترې لیږئ شئ او نقدولی هم شئ. نو که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ، موږ لازمي در سره فالو کړئ او زموږ ټلیګرام چینل هم جوین کړئ چې لینک تاسو ته ډسکرپشن کې ږدم. دوستانو دغه کوم آفر چې دا زیاتره نوي اکاونټونو لپاره کار کوي، صحیح ده، زړو اکاونټونو ته نشته ده. نو تاسو په همدې طریقه خپل اکاونټ چک کړئ. که چېرته دا آفر تاسو ته موجود و خو تاسو هم بیا کولی شئ دغه فری ډالر ترلاسه کړئ. او که آفر درته نه موجود، بیا نوی اکاونټ جوړ کړئ. نوی اکاونټ څنګه جوړیږي راځئ طریقه را سره وګورئ. دوستانو د بایبیټ صرافۍ کې د اکاونټ جوړولو لینک ما تاسو ته ډسکرپشن لومړی کومنټ او خپل ټلیګرام چینل کې ښیل. هغې ځای څخه به په لینک کلیک کړئ یا به هم د بایبیټ صرافۍ اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ چې څنګ کې تاسو تصویر کښېنئ له پلی سټور. ډاونلوډ چې موږ دوستانو واز به یې کوئ، دا ډول یو صفحه لري. دلته به تاسو لاندې په دا ساین اپ باندې کلیک کړئ اکاونټ جوړولو لپاره. دلته به په دا پورته ځای کې دوستانو خپل ایمیل ورکئ د اکاونټ جوړولو لپاره. زه راځم خپل یو ایمیل ورکوم ملګرو. ایمیل هم ورکړه. دغلته اوس لاندې یو بل آپشن ده، ریفرل کوډ په دا زیړ خط، په دغه به کلیک کړئ. دغلته دا څنګ کې یو ټیک غوندې کوچنی لري، که تاسو پامي زه په نښه کوم دغه په دغه به کلیک کړئ. دوستانو دلته به تاسو دغه ریفرل کوډ لازمي ورکړئ تر څو تاسو ته دا اجازه درکړي. 22 LP4P ټول باید د انګلیسي په غټو حروفونو ورکړئ، په کوچنیو ونه لیکئ. کوډ په ورکړئ او دلته باید تاسو ته دا ټیک درکړي ریفرل ریوارډ. دا یعنې په دې معنی چې تاسو ته د ریفرل ریوارډ درکوي. بیا به دغلته دغه ټیک ورته آن کړئ او ساین اپ باندې به کلیک کړئ. چې دا کار مو وکړو دوستانو، دلته تاسو ته اوس یو کپچا راځي، صحیح ده، دغه کپچا به ورته حل کوي. نو دا ډول کپچا ده، دغه به د لاندې ځای څخه داسې راکش کړئ او دغه ځای کې به ورته برابره کوي. دا چې مو وکړل نو اوس څنګه کېږي ستاسو اکاونټ مخ ته ځي. دلته اوس دوستانو ستاسو دغه کوم ایمیل چې ده دې ته یو کوډ راځي. لاړ به شئ خپل جیمیل ته. جیمیل ته چې مو لاړئ دوستانو دغه ډول یو کوډ ده د بایبیټ صرافۍ لخوا تاسو ته راځي. دا کوډ به راواخلئ، په دغه ځای کې به یې ولیکئ. زه ورته اوس لیکم 440 زما لپاره 40 او 26. دا چې مو لیک اکاونټ جوړ شو. دلته اوس تاسو څخه کوډ غواړي. خپل اکاونټ ته به کوډ ورکړئ. کوډ باید څه ډول تر 8 حروفونو باید کم نه وي او په څه ډول د انګلیسي غټ حروف وي، عددي حساب یو 8 او داسې نښې. دا چې مو ورکړه ساین اپ به ستاسو اکاونټ جوړیږي. اکاونټ مو دغه جوړ شو دوستانو. اوس به دلته ویریفای مای آیډنټیټي باندې کلیک واخلو او دلته باید خپل اکاونټ په تذکیره پاسپورټ ویریفای کړو. په دې چې مو کلیک واخیست افغانستان انتخاب ده، دلته دا ټیک به ووهئ او لاندې به کنفرم آپشن ووهئ. دا ډول صفحه دلته راځي دوستانو. ګورئ دلته خپل هم لیکلي دي ویریفیکیشن مو کوي 100 USDT ریوارډ درکو. دا لاندې ویریفای باندې به کلیک کړئ. دلته اوس خپل تذکیره پاسپورټ یا ډرایوري لایسنس انتخاب کړئ. په پاسپورټ ډېر زر ویریفای کېږي خو زه تذکیره انتخابوم، لومړی آی ډي کارت په هغه به انتخاب کړو، لاندې به نیکسټ ووهو. دلته دا ډول صفحه راځي. اوس به دا کنټینیو ووهو دوستانو. کنټینیو چې مو ووهه دلته اوس موږ ته بله صفحه راځي. دلته به دا لومړنی کلیک کړئ دوستانو او لاندې به بیا کنټینیو باندې کلیک واخلئ. دلته به اوس تاسو باید خپله تذکیره ورته سکین کړئ دوستانو. زه ورته خپله تذکیره په دا ډول سکین کوم. عکس مې واخیست تذکیرې مخ څخه په لومړي ځل او اوس به لاندې دغه آپشن په دا شین رنګ چې ده دا کلیک کړو. اوس به د تذکیرې د شان عکس واخلو دوستانو په دې ډول. که په دې ډول یې درته نه منه بیا په عمودي ډول واخلئ یا دغه اوږد ډول. او چې په اوږد ډول مو واخیست دغه آپشن ووهئ بیا کوچنی کړئ. نو ما واخیسته زه بیا لاندې آپشن وهم دا ورته اپلوډ کوم. ډاکومنټ د موږ اپلوډ کړي او دا که ټایم نیسي دا اوس اپلوډ کېږي. که دا اپلوډ شول دوستانو اوس به تاسو خپله څیره دې دایره کې سکین کوئ. زه ورته دا هم کوم. ښه دوستانو څیره مې هم سکین کړه. دا ګورئ KYC ویریفیکیشن نور تکمیل شو. دا به اوس یو څو دقیقو کې موږ ته څنګه شي اکاونټ ویریفای شي. ښه نو دوستانو اکاونټ مو ویریفای شو. دا ګورئ دلته د KYC ټیک موږ ته ولګېد. نو KYC ټیک ولګېد، زموږ اکاونټ جوړ شو. اوس راځو چې دغه آفر به موږ څنګه ترلاسه کوو دا ډالر. د دغه کار لپاره به د مور په آپشن دلته تاسو کلیک وکوئ، صحیح ده دوستانو، او دلته به لاندې راشئ. لاندې به راشئ، دلته ګورئ دغه آپشن به تاسو را پیدا کوئ. دغه آپشن به پیدا کړي دوستانو وینزډے ایر ډراپ چې په دا څنګ کې عکس هم تاسو ته ږدم. وینزډے ایر ډراپ باندې به کلیک کړئ دوستانو. د دې صفحه به اوس موږ ته دلته راواضح شي. په دغه برخه کې موږ تاسو ته فری ډالر راکول کېږي. ښه تمه کېږم دا صفحه یې واضح شي. دغه د واضح شو. دلته ګورئ دا پورته کسان دی کې چکن کوي او $2 ورته وځي. دا پورته هم تاسو کتلی شئ $5 یو ته وتي، یو ته $0.5، بل ته $1.
نو دلته به موږ ته هم اوس ډالر راوځي. ښه دې کې دوستانو په لومړي سر کې دلته که راجستر درته لیکلی او راجستر ووهئ که نه یې ولیکلی په همدې ډول خو بیا سمه ده. دلته اوس دوستانو موږ ته د بعضې ټاسکونه راکړي چې د هغه په تکمیل موږ ته چانس راکوي تر څو دغه سپینر ته وکړو او په هغه کې موږ ته ډالر وځي. نو دغلته لومړنی ټاسک کې موږ ته راکړی دوستانو چې په دې موږ ته 15 چانس راکوي او د دې ټاسک چې ده دی وایي چې $100 ډیپوزیټ وکوئ او $100 په اندازه ټریډ وکوئ. نو دا به اوس ورته څنګه کوو دوستانو؟ او همدا شان دغلته یو بل اپشن ده چې په دې هم 15 چانس ورکوي. دا بیا د هغو کسانو لپاره ده چې دوی $100 نه لري. دا صرف تاسو باید یو نفر انوایټ کړئ چې هغه راشي دلته دا ډرا وکړي تاسو ته په چانس درکوي. ښه اوس دا چانس څنګه اخلو؟ دا لومړنی ټاسک وایي چې $100 ډیپوزیټ کوي. نو اوس به زه خپل اکاونټ ته راشم دوستانو $100 نه $101 تاسو باید ډیپوزیټ وکوئ. صحیح ده $100 نه $101. زه راځم ډیپوزیټ وهم ډیپوزیټ نو باندې کلیک کوم لاندې به ډیپوزیټ کرپټو وهو او دا خپل اکاونټ ته به $101 ولېږو. دا پروسه بالکل وړیا ده خو تاسو باید $101 ولېږئ تر څو دا ټاسک تکمیل شي. په سرچ کې USDT ورته دوستانو لیکم USDT راخلم دلته USDT شبکه BP شل انتخاب کړئ په دې چې تاسو بایننس نه لیږئ یا بل صرافي نفیس هم نه اخلي. نو دلته به د لاندې خط ورته کش کړو دغه زما ادرس د زه اوس د خپل اکاونټ ته $101 دوستانو لیږم. صحیح ده. نو دغه دي دوستانو $101 مې ورته ولېږل یا ما USDT. اوس به بیرته راشو همدې ایرډراپ ته د مور په برخه کلیک کوو لاندې راځو دلته به وینزډې ایرډراپ را پیدا کړو. دغه د وینزډې ایرډراپ په دې کلیک کوم دا صفحه به راوازه شي دوستانو. اوس موږ ته صفحه راوازه شوله. اوس به دلته موږ ته ټاسک تکمیل کړو او دغه 15 چانسه به ترلاسه کړو. دا چانسونه به استفاده کړو چې څومره ډالر موږ ته پکې راوځي دوستانو. نو څنګه چې مې ویل پروسه وړیا ده خو لږ تر لږه د تاسو $101 باید د دې ټاسک تکمیل ته واچوئ. نو دلته ما $101 واچول. اوس دوستانو دی وایي چې یو د $100 په اندازه تاسو ټریډ وکوئ. نو زه راځم اوس دې کې ټریډ کوم. دلته ګورئ تاسو ته آپشن درکړی ټریډ ناو. زه په دا ټریډ ناو باندې کلیک اخلم دوستانو. په دې ټریډ ناو کلیک اخلو او موږ دا ډول یو صفحې ته راوړي. دلته به موږ سمپل دوستانو $50 او $5500 لومړی به دغه سلش ووهو. دلته به ټرانسفر ووهو هغه پیسې به د سپاټ برخې ته انتقال کړو. په دې مې کلیک کړو. اوس دلته دا ډول صفحه راځي. دلته به USDT ورته انتخاب کړو ماکس به ووهو لاندې کنفرم. نو دغه د $101 چې مې اچولي وو هغه مې سپاټ برخې ته انتقال کړل تر څو دلته وکشم کړی دغه ټاسک تکمیل کړم. نو اوس دوستانو زه راځم دغه لیمټ به لومړی په مارکیټ باندې کېدو. دغه مارکیټ انتخاب کړئ تاسو او دلته به اوس دوستانو موږ د څومره ډالرو بیټ کوین واخلو خرڅ کړو. تقریبا $55 بس د 55 واخلو 55 خرڅو. نو تقریبا موږ ته حسابېږي دومره ډالر. زه د 1.50 واخلم. 1.50 تاسو مو واخلئ. 1.50 مې واخیستل 1.50 به بیرته خرڅ کړو. نو دا خط ورته دی غوا پول کشه او سل وهو سل BTC مې ووهه دغه دا هم خرڅ شولو دوستانو بیرته موږ ته. نو تقریبا 10 سنټه کټ کړل دوستانو. ډېر څه نه دي خو ټاسک زموږ تکمیل شو. نو زه اوس راځم دوستانو بیرته وینزډې ایرډراپ ته. دا دلته راغلم دا ګورئ ټاسک تکمیل شو. ټاسک په 100 دقیقو کې تکمیل کېږي. تاسو انتظار وکوئ. اوس ګورئ دلته موږ ته چانسونه هم راکړل دوستانو. چانسونه موږ ته راکړل. دلته کتلی شئ 4 چانس یې ماته ساده راکړي یو پلاتینیوم. نو په دې ډرا نو باندې به کلیک واخلو. کلیک مې واخیست. ګورئ سپینر په تاوېدو ده. اوس به دې کې موږ ته ډالر راوځي. ستاسو پر مخ کې به دا زما اکاونټ ته هم اضافه شي دوستانو. ښه لومړنی مې تاو کړو. وګورو چې څه پکې راوځي. USDT راته راووته. څومره راوځي؟ $0.5 دوستانو. 0.5 USDT راوته. راځم بل چانس نه مې هم کار اخلم ځکه 15 چانس یې راکړي. بیا ډرا ناو باندې کلیک کوم. دوم چانس به مې هم وکاروم ستاسو پر مخ کې چې څه راوځي راته. دا مې هم تاو کړلو دوستانو. ګورئ بیا هم $0.5 راووته راته. راځم خپل بل چانس نه هم کار اخلم. لا 3 چانس نور هم لرو دوستانو. ښه دریم چانس کې به څومره راوځي؟ بیا هم USDT راته راووتله. تقریبا بیا هم $0.5 دوستانو. تر فعلا $1.5 راوته. راځم بل چانس نه مې هم ګټه اخلم چې په دې کې څه راوځي. 4م چانس ده. صحیح. نو دا هم دوستانو یو USDT د ځل راووته. پاتې شو یو دانه بل چانس مو پاتې خو هغه به دا پورته دوستانو پلاتینیوم برخه کې. دغه پلاتینیوم به تاسو ووهئ. دلته موږ ته یو پلاتینیوم ټاسک راکوي چې په دې کې دوستانو ډېر زیات راوځي. کېدای شي تر $50 مو وځي. ښه دلته به په دا پلاتینیوم ټاسک باندې کلیک کړو. دا ګورئ پریمیوم سټیج په دې به کلیک کړو. ګورو چې په دې چانس کې څه راوځي. دا وروستی چانس ده زموږ. نو ستاسو پر مخ کې به یې تاو کړم دوستانو. نو دغه کې هم $1.5 راووته. ټوټال یعنی دوستانو $4 بالکل مفت او فری موږ ته په دغه برخه نه راووتل دوستانو.
خنو زه دې برخې نه وځم ګورو دا ډالر به اضافه شوي زموږ اکاونټ ته که نه دغه د بالکل دوستانو اضافه شول په دا ریوارډ هب هم که تاسو کلیک وکوئ که تاسو ته اضافه نه و په دغه ځای کې به بیا ګورئ ریوارډ هب چې مو کلیک کا پورته ګورئ مای ریوارډ په دغه به کلیک کوئ که هلته درته اضافه نه و دلته یوز آپشن درکوي کولی شئ بیا دلته اضافه شي تاسو ته نو ګورئ ما ته اضافه شوي $1 $1.5 نیم ډالر ستاسو پر مخ کې مې $101 ډیپوزیټ کو فعلا $105 دی یعنی $4 بالکل فری راوته پاتې شو $2 نور چې ما تاسو ته ویلي هغه به کله راکړئ دوستانو هغه به تاسو ته یو څو دقیقې بعد دوستانو درکړي د ریوارډ هب په آپشن کې دا ریوارډ هب باندې به کلیک کړئ دلته ګورئ دغه ډول 2 USDT به تاسو ته د فیوچر ټریډ لپاره درکړي په دا څنګ کې به هم یوز ورسره لیکلی هم دا یوز به تاسو ووایئ او تاسو ته به $2 درکړل شي پاتې شو دلته نور ټاسکونه هم دي دا ګورئ دوستانو کله چې تاسو مغه $101 ډیپوزیټ کړئ دا هم تاسو ته فعالیږي او یو هفته وروسته دا بیا کلیم کوی شي دا ګورئ ما هم ته مثال دغه $10 هم فعالیږي 3 ورځې 18 ساعته بعد دلته ګورئ نور هم دي یعنی دا بیا تاسو ته اتوماتیک فعالیږي په هر یو کې مختلف ریوارډ مختلفې پیسې درکوي چې دا هم بیا تاسو چک کړئ دا ټاسکونه د دې ریوارډ هم بیا تاسو هغه ټایم چې خلاص شو در سره کلیم کوي نو دغه دوستانو زموږ ویډیو وایله د تاسو د خوښې وړ ګرځېدلی په همدې طریقه لاړ شئ دغه پروسه وکوئ او ځان ته فری $1